خره په سپیرو تیږو کې کته روانه وه. ځای ځای به یې ټوډه ووهله. خو زما پلار قوي مټې درلودې. ټول عمر یې په نجارۍ کې تیر کړی و. بار یې لوېدو ته نه ورکاوه. یو ځای یې خره ودروله. پلار مې تر مټ ونیولم. آرت غاړ ته ورننوتو. په پراخ ځای کې له سپینې تیږې جوړه ښځه ناسته وه. پلار مې غبرګ لاسونه لپه کړل. شونډې یې وخوځېدې. خو پوه نه شوم چې څه وایي. وروسته یې زما له اوږې سره خپله څنګله وجنګوله. ور ومې کتل. په اشاره یې پوه کړم چې دعا وکړه. وار له واره مې د روزیګل نوی بایسکل سترګو ته ودرېد. ومې ویل خدایه روزیګل له بایسکله خلاص کړه. روزیګل زموږ همزولی و. مکتب ته به یو ځای پلي سره تلو. خو وروسته یې پلار نوی بایسکل ورته واخیست. کله چې به تر موږ تیر شو نو له روان بایسکله به یې پښه وغځوله. د بوټ پونده به یې د لارې مړو خاورو ته سیخه کړه. ټول ماشومان به پولې ته وختل. پلار مې تر مټ ونیولم. ویې ویل د ښځې تر مخ د جامو مینځلو تشت وینې؟ لاندې مې وکتل. سپینه ډبره د کاسې په څېر جوړه شوې وه. پلار مې وویل سلګونه کاله پخوا همدې ښځې دلته جامې مینځلې. یو دم کوپار ور باندې راغلل. ښځه په خپل عزت ووېرېده. خدای ته یې لاسونه لپه کړل. د نازولو بندګانو دعا ژر قبلیږي. ښځه په تیږه بدله شوه. پلار مې پر اوږه سوک راکړ. اوس پوه شوې چې په دې غره کې د بادامو وچ لرګي ولې څوک نشي وړلی؟ د خدای د دې نازولې له ښېرا څخه وېرېږي. شاوخوا مې وکتل. پر یوه هواره تیږه غوړ مات شیطان چراغ او څو خیرن زاړه بوتلونه پراته وو. پلار مې وویل دې ځای ته هندوان هم احترام لري. بس یوازې څو کاله مخکې لا دلته هندوان او سیکان راتلل. دیګ به یې کاوه. وروسته به یې د شړشمو په تیلو څڼې غوړې کړې. دایره به یې جوړه کړه. تر شیطان چراغ به راګرځېدل. سړی یو ناڅاپه نیغ کېناست. واسکټ او کمیس یې په بیړه وایستل. کمیس یې ټک واهه. وړه څرمښکۍ پر ځمکه ولوېده. سړي وخندل. له غونډله مې زړه چوي. بېرته یې کمیس واغوست. خو واسکټ یې تر سر لاندې کړ. توتي ته یې وکتل. ویې ویل هغه مجسمه مې بیا ونه لیده. زموږ له سیمې لیرې وه. د پښو 3-4 ساعته مزل یې غوښت. خو له کوچیانو به خبرېدم چې مجسمه په خپل ځای ولاړه ده. ان طالبانو د بودا مجسمه ړنګه کړه. خو د شیر د غره مجسمې ته یې څه ونه ویل. خو د کرزي د حکومت په 5-6 کال خبر شوم چې چا له بیخه اره کړې ده. خلکو دوی خبرې کولې. ځینو ویل چې د امریکایانو څرخکې ورته کېناستې. خو نور په دې باور وو چې مجسمه تر پاکستانه ورسېده. سړي سړه ساه وایسته. توتي ته یې وکتل. ویې ویل د شیرغار هندوانو او مسلمانانو دواړو ته داسې مقدس و لکه ما ته دا ځای. زه په کال کې 2-3 ځله دې غار ته راخیږم. دا ځای د زرو له خاطرو ډک دی. په هره تیږه یې لاس لګېدلی. یو دم کېناست. غولي ته یې وکتل. توتي زرو به همدلته ګرځېده. په خاورو کې به یې اوس هم پلونه پاتې وي. هغه تیږه وینې؟ ولی به یې ورته لګولی و. خبرې به یې کولې. خندل یې. خندا به یې په ولاړو تیږو ولګېده. انعکاس به یې وکړ. بېرته به راوګرځېده. دا غار ډېر بختور دی. د زرو خندا یې اورېدلې ده. راځه. سړی په بیړه ولاړ شو. توتي یې تر وزر ونیو. توتي کریږه کړه. سړی واړه غار ته ننوت. ویې ویل په اوبو کې د څاڅکو د لوېدو غږ اورې؟ د ګیدړې بچیان وچونګېدل. سړي وویل د چت پر سر لږ پورته یوه چینه بهیږي. دا څاڅکي د هماغه چینې زیم دی. زرو به چینې ته نه تله. بس چې تندې به واخیسته دې څاڅکو ته به یې خوله ونیوله. ما هم ترې زده کړل. خو د زرو پېښې مې نه شوای کولی. تل به مې مخ او غاړه لانده و. راځه راځه چې هغه بوټی در وښیم. سړی له غاره ووت. د لمر سترګه د مخامخ غره پر څوکه ولاړه وه. ونې توربخونه ښکارېدلې. مازې څوکه یې ژېړه رڼا کوله. سړی د غار خولې ته ودرېد. د بوټي پاڼې یې وښورولې. پزه یې ورنږدې کړه. څومره خوږ بوی. پوهېږې زرو د دې بوټي په بوی نه مړېده. د ورځې به څو ځله دې بوټي ته درېده. سترګې به یې پټې وې. د بوټي له بوی څخه به یې خوند اخیست. سړی پورته وخوت. د چینې رڼې اوبه یې خپل مخ ته ور واچولې. کېناست. توتي یې له زنګانه وښویېد. اوبو ته یې مښوکه ور ټیټه کړه. سړي پورته وکتل. د غره سپینه څوکه نیغه ولاړه وه.
لمر ته سیخو واورو ژېړه لمبه کوله. سړي وویل یوه ورځ له زرو سره پورته وختم. دوبی و. تر واورو ورسېدو. زه ودرېدم. خو زرو په څپلکو کې مخکې تله. ځای ځای به ټیټه شوه. له سپینو واورو راوتلي ژیړ ګلان به یې راوشکول. په اول کې یې باک نه کاوه. خو وروسته یې د پښو ګوتې سرې شوې. تر تورې پورې مې په غېږ کې راوړه. سړي یودم وخندل. طوطي د زرو خندا دې نه وه لیدلې. زړه یې له بیخه ایست. پوهېږې زرو مې لومړی ځل 2.5-3 کاله مخکې ولیده. ما د کړکۍ لپاره لرګی یاره کاوه چې یو ماشوم چیغه کړه. ور ومې کتل. 9 یا 10 کلن هلک په حویلۍ کې منډې وهلې. خپل سر او ورمېښ ته یې څپېړې نیولې وې. په منډه کوټې ته ننوت. سر مې پسې ونه ګرځاوه. بېرته مې اره راواخیسته. خو شېبه وروسته مې د یوې نجلۍ خندا واورېده. ښکلې خندا. زړه یې له بیخه ایست. ور ومې کتل. د کوټې له وره لومړی یوه ځوانه نجلۍ راووته. بیا څپلکه پسې راغله. نجلۍ سر ټیټ کړ. څپلکه د غواوو پښو ته نږدې ولګېده. نجلۍ په کړکۍ کې ودرېده. په خندا یې وویل چینجیه پړسېدلې پزه دې وخورې. یودم یې په چوتره کې منډه واخیسته. د کوټې هماغه ماشوم راووت. پزه یې ډومبک ولاړه وه. نجلۍ دالان ته ننوته. ماشوم هم ورغی. د یوې ښځې چیغه مې واورېده. سترګې لرې که نه په ځغالو کې وختې. نجلۍ وویل ادې ورور مې کرار که. چوپتیا شوه. د ښځې لوړ غږ مې واورېد. وزویه کراره کښېنه. له بمبرو څه بلا غواړې. بېرته په خپل کار بوخت شوم. خو وروسته مې د اوبو د بمبې غږ واورېد. ور ومې کتل. هماغه نجلۍ ولاړه وه. خوږه راباندې ولګېده. له دالانه د ښځې غږ راغی. زرو برګې غوا ته 2 سطله اوبه کېږده. له سهاره راهیسې تږې ولاړه ده. سړی غلی شو. شونډې یې موسکی شوې. ورو یې وویل زرو څومره خوږ نوم. نجلۍ زرو نومېدله. د زرو نیکه په خپل پخواني کور کې نوې کوټې جوړې کړې وې. 4 خونې 3 تشنابه، دهلیز او د اور ځای. دې ټولو کړکۍ او دروازې غوښتې. پلار مې نجار و. د ټولو مزدوري 1,00,000 افغانۍ ورسره خلاصه کړې وه. ما هم د نجارۍ په کار کې تجربه لرله. د مکتب له وخته به دوکان ته تلم. خو له 12 وروسته مې یوازې نجاري کوله. پلار به مې هم کله کله د نجارۍ نوي فرمایشونه راوړل. کوم وخت چې به کار راباندې ډېر شو لاس به یې راسره وړ. ګزاره کېدله. 2 تنه وو، زه او پلار. د مور مې کلونه مخکې زړه ودرېد. مشر ورور مې له طالبانو سره د جنګ لومړي خط ته لاړ. مړی ژوندی غیب شو. کشری هم په وړوکوالي کې شنې غاړې ونیو. تر ډاکټره ونه رسېد. بس زه او پلار پاتې وو. تر کوره په سارا خوشحاله وم. د زرو له نیکه سره مې په اوله کې ویلي وو چې د دومره ورونو او کړکیو جوړول میاشت غواړي. کور مې لرې دی. نشم تلای. ده هم بله پکې ونه کړه. ویل یې چې د شپې د تېرولو ځای له ما وغواړه. په اول ماښام یې جومات ته بوتلم. زړه مې ولړزېد. 7 متره توره کوټه وه. په بر سر کې بله لرګینه دروازه ښکارېدله. ورغلم. دروازه مې خلاصه کړه. د فرضو ځای و. څراغ مې ورته ونیو. محراب په تورو دیوالونو کې سپین ښکارېده. ګچ یې ورکړی و. بېرته د سنتو ځای ته راغلم. زړې توشکې هوارې وې. له سره زاړه فرش نه نمجن بوی ولاړېده. د څراغ پلته مې لوړه کړه. پر چت لوګي وهلي تور لرګي پراته ول. له پورته د غڼو ځالې راځړېدلې. ماخوستن هماغه ماشوم ډوډۍ راوړه چې غومبسو پسې اخیستی و. د پزې پړسوب یې لا نه و ناست. د نوم پوښتنه مې ترې وکړه. خو ماشوم کاسه کېښوده او په بیړه له جوماته ووت. د ماخوستن جمعې ته 5-6 کسان راغلل. زه هم په کتار کې ورسره ودرېدم. 4 رکعته لمونځ په آرامۍ سره ادا شو. خو په سنتو او وترو کې د ځمکې دربا خته. د زنګنونو د لګېدو وار نه کېده. 9 رکعته وروسته یوازې ملا صاحب پاتې و. هغه هم لنډه دعا وکړه او له جوماته ووت. اوږد وغځېدم. وروسته مې دوره د خلاصېدو غږ واورېد. ماشوم و. ګیلاس او چایجوشه یې کېښوده. د نوم پوښتنه مې ترې وکړه. ماشوم په پټه خوله دسترخوان ټول کړ. لیندې ته مې پام شو. ربړ یې د ماشوم د تخرګ له جیبه راوتلی و. د هغه د خوښې خبرې مې راواخیستې. یاره ورک یې که، د چتکې ویشتل ډېر سخت کار دی. زړه به دې خوړین کړي. ماشوم نیغ راوکتل. دسترخوان یې پرېښود. ومې ویل
ما رنګارنګ مرغان ویشتلی دي خو چتکی ټوپونه وهي. تر اوسه د لیندې ګېټۍ نه ده ورته سیخه شوې. د ماشوم سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل چتکی نو څه شی دی؟ همدا نن مې له ونې کته راوغورځاوه. ومې ویل لینده به دې اصلوي. ماشوم په بیړه لینده راوایسته. څراغ ته یې ونیوله. کش یې کړه. ویې ویل ارزانه لیندې هم شته خو په دې مې 2 لسګونه ور وګڼل. لینده مې ترې واخیسته. کش مې کړه. ومې ویل اصلي ده. سور ربړ ژر نش کیږي. ماشوم په خبره کې راولوید. مخکې به مې د بایسکل له ټوپه لینده جوړوله خو وار یې مړ و. ګېټۍ به یې تر مرغانو نه شوای رسولی. غلی شو. لینده یې رانه واخیسته. په خوند یې وویل شین توپی دې ویشتلی ده؟ نه. شین غاړی؟ نه. تنده یې تریو شو. نو ته هم ځان ته ښکاري وایې؟ تا څه ویشتلی دي؟ لاره رانه ورکه شوه. ما هیڅ هو رښتیا زموږ په کلي کې خړې مرغۍ ډېرې دي. خړه مرغۍ یو ځل. ماشوم په خبره کې راولوید. خړه مرغۍ نو څه شی ده؟ د لاس په لوټه به یې هم بوڅه راواړوم. خړې مرغۍ خو ان په غزني کې هم شته. که نر یې سرایي مرغانو ووله. ومې ویل نو ته غزني ته هم تللی یې؟ هو مکتب لا نه و شروع. له نیکه خور او مور سره د غزني زیارتونو ته لاړم. د ماشوم د غږولو لپاره ښه موقع وه. ومې ویل ښه نو له دې دومره لوی کوره یوازې 3 نفره لاړئ؟ ماشوم وویل پلار او ترونه مې نه وو. که نه هر څړمونی 2-3 پسونه د زیارتونو لپاره اخلي. ومې خندل. ترونه معنا ډېر ترونه لرې؟ هو 3 ترونه. پلار او 2 ترونه مې په سعودي کې دوکانونه لري. کشر تره مې په کابل کې ډاکټري وایي. نو کوچنان یې چیرې دي؟ مشر تره مې کډه ورسره بیولې. 7 جونه یې کړي. د هغه بل کډه د پلار کره په شپو تللې. کشر تره مې لا تر اوسه واده نه لري. نو هغه کوچني ماشومان دې څه کېږي چې په سرای کې ګرځېدل؟ 2 مې ورونه دي. ومې ویل ښه ده چې په کور کې مو جینکۍ نشته. د ماشوم تندی تریو شو. ولې نشته؟ یوه مشره خور لرم. نن مې جنګ ورسره وکړه. پزه مې نه وینې؟ بمبرې وچیچلم خو دې راپورې خندل. ماشوم کاسه ور واخیسته او له کوټې ووت.